رحمت الله نبیل بیا کوم رازونه افشا کړي دي او څه یې ویلي دي دا ټول په همدې ځواک ټي وي چینل کې راسره وګورئ. چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره راسره وګورئ. نبیل د غني او عبدالله حکومت ناکام دی. د ملي امنیت پخوانی مشر او تیرو ولسمشریزو ټاکنو ته نومان رحمت الله نبیل د سیاسي هوکړو په پایله کې د ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله پر ګډ حکومت نیوکې کړي او ناکام یې بللی دی. رحمت الله نبیل نن ورځ کابل کې رسنیزه ناسته کې خبرې کولې. ویلي دي چې اوسنی حکومت په خپلو چارو کې ناکام دی. هیواد کې فساد، قومي تعصب او بې عدالتي اوج ته رسېدلی دی. نوموړي د مصالحې عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله څخه غوښتنې دي چې د ملي شورا د یو شمېر غړو سره یو ځای په مستقیم ډول طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. نوموړي د خپلو خبرو په یوې برخه کې ویلي دي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ملیشیا ځواکونو لخوا د نوي تاسیساتو جوړو کې معامله شوې ده چې حکومت یې باید ځواب ورکړي. ملګرو دا وه زموږ تازه ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.